شمس وقمر يدا رخصار مشال تنرسيگي حسن يوسف ده حسن دار جمال تنرسيگي. یو چا پوښتنه بل کړې ده چې دا مناظره کې ته څه وایي. الابتداء بتوفيق الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مناظره خو رد محترم الله صاحب وایي هغه په 299 مصفحه 5 جلد کې په چې د فار د اثبات د حق او د اظهار د حق چې پر خلکو پوښتنه راولي شدي خو د ځان او علو دیني کاست او د ګټنګ د ځان نوم کول یا پیسې پر ګټل یا د بل چا ذلت او د بل چا تحقیر بیا کس نه وي بیا نو پروا نه کوي شته. خو حکیم الامت په پای کې باردا لیکل دی اشرف علي تانوي د خپل صدی مجدد رحمه الله تعالی وایي چې و د مناظرې خبره وکم کس وکم فضل کې مې یو څه شی راګرځي یعنې د تکبر یو صورت یا چې زه به کامیابي سم نو ځکه دباره په پای کې پرېښولې. خو خبره دا ده چې ضرورت وي احتیاج وي په هغه وخت کې به ښیي. لکه دوم سوال کې به دا نوره خبره هم چې دا پسې څوک دا سوال کوي وایي ستا زما ته پوښتنې ډېرې شوي دي وایي ته ستا څوک خوښ دی په دا مناظره کې. محترمینو ما خو ډېرې مناظرې نه دي اورېدلې خو یوه خو دا و چې مخکې مناظرو کتابونه موږ ته ستا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله تعالی چې هغه یقیني دیوبندي و عقیده دیوبندي و هغه دا کتابونه مې کتلي دي ډېر هغه 400 د دي تقریبا ټول مې کتلي دي نو هغه خو بس نو اعلی درجه و د هر چا خوښ. دوهم په اوس زمانه کې په اردو کې د مولانا منظور منګل رحمه الله تعالی او دا هغه رقم مولانا مدلیاس کومن رحمه الله تعالی دا مې اورېدلي دي. دا خو دیوبندي عقیدې والا خلک دي چې ما اورېدلي دي که داسې یو ځای وي چې ما نه اورېدلي نو نه سم ویلی زما خو ګمان دا دی چې دا خلک هغه د دیوبندیت پر طرز دي. او په پښتو کې مې هغه دا شیخ رحم الله حقانی رحمه الله تعالی دا مې داسې ژوندۍ د دوی مناظره مې نه ده اورېدلې خو چې یو وابي یا سلفي یا پنجپیري یو خبره کړې وي ده پر هغه چې ردونه کړي دي ډېر هغه چې ما اورېدلې د ښه خوند یې راکړی خو دا رقم مې تقریبا یو 6 دانې تر 10 دانو پورې اورېدلې دي ښه خوند یې راکړی دي شناخت نه ورسره لرم خو ښه خوند یې راکړی نور داسې ژوندۍ مناظره مې نه ده اورېدلې. او یو مفتي دا محمد ندیم صاحب رحمه الله تعالی محمودی رحمه الله تعالی دا مې نو ژوندۍ مناظرې اورېدلې دي. یقینا یو څوک ما ته وایي چا ویله چې پر ده باندې خلک بد ورته وایي ما سبحان الله تاسې وګورئ د بریالویانو سره یې هغه مناظره کړې ده هغه یې ملامت کړي چې ګټلې ده. دوهم د پنجپیریانو سره مناظره کړې ده ګټلې ده او د سلفیانو سره مناظره کړې ده. دیوبندي خو دغه ته وایي چې هغه افراط او د تفریط دواړه چې اصلي زموږ واقعي دین دی. بیا امام صاحب رحمه الله تعالی موږ ته خپل طریقه بیان کړې ده د ګوتو سره هم یې د پنجپیریت سره کړې هم د وابیت سره سلفیت سره هم د بریالویت سره د بریالویانو سره د بدعتیانو سره. زموږ خلک خو هغه دغه ته پام نه کوي دیوبندي دوی کم ته وایي چې د رایې سره خبره مخالف وي دوی دیوبندي نه ورته وایي. نو ګرانو محترمینو مفتي ندیم رحمه الله تعالی یقیني بیخي ډېر متاثره کړی بیخي ډېر خوند یې راکړی دی او د ده مناظرې ته بیخي ضرورت یې بولم احتیاج یې بولم. څومره زیات ادب لري سبحان الله. مفتي ظهورولي خان رحمه الله هغه یقیني یو عالم دی چې تفردات لري خو هغه داسې تفردات چې د مفتي ندیم رحمه الله تعالی څخه پوښتنه وکړي هم یې دی دغه تفردات دی هغه چې بل چاته نه وایي یعنې د هغه څه به د ده په رقم نه وایي خو بیا هم د یو واجبه خبره وکړه دا د وخت شیخ دی دا تفردات چې یو
څوک لري خو نو یو څوک وینو او څوک نو نه وي ورانو مخ ترمینو دا څونه دا به ډک خبره د ډیر متاثر کړم د ډیر خوند راکړي او زیاورم د ټولې مناظرې په یوټیوب کې زه بس ګورم راخمې به ښه خوند هم راکړي چې بس ټیم پاسې دا کوم کې نه ښه خوند راکړي دا د ادب د طریقه او ټول قوانین. بله خبره دوی دا وایي چې دا نور داسې مناظرې دي. زه یو ګپ طالبانو ته کوم وایي طالبانو یو دلته مسخره چې ویل د جنګل باد نه دی زده هغه چې باد راوال بدي برای جونې دوړي شي. نو دا نور بعضې مناظره والا دي چې هغه خو مناظره نه ده زده بس نشکنځل شي هغه بس داسې وي چې د خپل د بل بې عزتي د بل په بې عزتۍ کې د بل په ښکنځلو کې خپل عزت وایي او پاته خپل دې خبرې وکړي بس یو څوک راولاړ چې فرضي یو شی کې فرضي په فرض پیدا وروسته باره ردونه پر کوي سخت ردونه پر کوي داسې ردونه پر وکړي چې هغه بیخي هغه خارج د اهل سنت والجماعت څخه دی خارج د ایمان وبالي بیخي داسې هغه تر معتزله او تر نورو شیانو لا هم هغه د شدت زیات پکښې نو داسې وي هغه داسې مناظرې وي ګرانو محترمینو د هغه پېښور و دغه مفتي نجیم صاحب رحمه الله تعالی د هغو د مناظرو زموږ د هغو فرق د هغه خو خلک ممیزین په مابین کې ناست وي چې وي چې خپله دلایل ته ګوري سم دم باره جوړ زموږ له خو داسې دي بس یو چې ولاړ شي هغه بل تکرار رابلې وي هم نه بس ښکنځل ورته وکړي وایي راسه هغه چې هغه دوام څه نه شي ورته راته دې دپاره چې دی خو مناظره نه کوي پایلوچي کوي هغه یا خلک د ځانه سره راولي نو باره یا ښکنځلو ته سره شي چې دا اوس چې موږ وینو دا بعض یعنې خبرې داسې وي داسې د دغه هم ډېر محفوظ دی محترمینو موږ یو خبره کوو غرض نه لرو نه د شخصي چا سره نه ده بل چې دغه یې لا د چا په لاس ورکړي وي دا چې د ده ویډیوګانې وڅوک پورته کوي هغه لا داسې شیان وي چې پوره ښکنځل وکړي هغه ښکنځل وکړي و خلکو ته نو بیا داسې دغه نو یقیني تاسو باور وکړئ بیا خصوصا داسې شیان لکه هغه یو آیډي ته یې پورته کړي یا داسې هغه خو داسې د یو سړي کار نه وي خو په زرګونو خلک هر څوک ګوري هغه د ملایانو د علماو پر داسې سخت خبرو باندې چې ضرورت نه وي کینی مناسب نه وي خلک پر خاندي یو داسې ما درته لکه د شیخ رحمه الله تعالی یا د غله مفتي محمد ندیم محمودي رحمه الله هغه خو یقیني زه خپل ضرورت ولم ورنه چې داسې دی چې هغه رقم مناظره او نور نیت خو د دوی کار دی خدای دې نیتونه مرسم کړي الله دې ورسم کړي خدای دې چې نور هم خدای دې ته نور هم شرافت و عزت ورکړي خو زموږ څخه باره نیتونه وشیان سره خراب شي خوند نه کوي او د دوی له ما کتلي د دوی بیخي نو دغه دې هغه نه کوي د ادب ودار شي صدق خبرې وي ډېر شوي او بیا نو داسې رقمې چې یقیني واقع دي وبندیت وي هغه ټولو ته ګوري سړی صدر پایه پر زموږ خلکو د امام صاحب مذهبیانو توابیان وایي ځکه دوی ډېر بدعتیان وي هغه داسې بدعتیان وي چې د امام صاحب په مذهب کې هغه ته بدعت وایي که دغه بدعت یې نه کاوه بس دی راولاړېږي تا ته بس وایي توابي بل داسې هم نه دی په دغه هم سر نه خلاصېږي چې پر دا ترک د مستحب باندې انکار سړی وایي شاګرد ته کولی شي په هم ځایو کې روا هم نه دی جایز هم نه دی دونه غټ سړی پر ترک د مستحب باندې هغه دونه غټ انکار وکړي چې پر بل مستحب پر طریقه د التزام هم نه وي دوی دا رقم خبرې چې باره سړی داسې ورتاریان شي نو دغه زما چې پوښتنه سوې یوه پوښتنه د تبلیغیانو په برابر راسه سوې ده هغه په بله اډیو کې انشاءالله تعالی هغه ووایم د خیر سره چې زما رایه د تبلیغیانو په باره کې څه ده خو دا اجمال اوس درته وایم چې زما د دوی په باره کې هغه رایه ده چې شیخ الاسلام محمد تقي عثماني رحمه الله تعالی هغه رایه چې وه زما هغه رایه ده خو بیا تفصیل د هغې رایې درته وکړم بس خدای مو وساته والسلام